شپېلۍ کې پوکې کول څه مطلب دی او څوک به یې کوي او کله به یې کوي او دا شپېلۍ څه ته وایي او اوس دا شپېلۍ شتي او که نه دا ټولې خبرې بیان شوې وي یو څو خبرې پاتې دي هغه به ذکر کوو بیا په دې باب کې 2 حدیثونه وي هغه 2 حدیثونه به بیان کوو مخکې به ځو د الله په توفیق سره اخرنۍ خبره موږ دا بیان کړې وه چې دا شپېلۍ کې د شپېلۍ کې به دا پوکې په کومه ورځ کېږي د جمعې په ورځ او د جمعې په ورځ د سحر نه نور راختو پورې دغه منځ کې به دا شپېلۍ کې پوکې کېږي بله مسله د هغې نه بعد دا ده چې دا څو پیرې به په دې شپېلۍ کې پوکې کېږي یا دا شپېلۍ به والی کېږي نو مشهور قول او د امت د اکثرو علماو قول هغه دا دی چې دا 2 پیرې دي 2 پیرې به شپېلۍ والی کېږي اسرافیل علیه السلام به 2 پیرې په شپېلۍ کې پوکې کوي اولنۍ ته ویلی کېږي نفخة الصعق هغه شپېلۍ چې هغې سره به بېهوشي راځي په دې ټولو خلکو مرګ هغه شپېلۍ چې په هغې سره به په دې خلکو بېهوشي ګبراهټ او مرګ راځي او دویمه شپېلۍ د هغې ته ویلی کېږي نفخة البعث د دویمې شپېلۍ سره به الله بیا د مخلوق ټول راپاڅوي هغه څومره چې بېهوشه شوي دي مړه شوي دي او دغه اولنۍ شپېلۍ سره څومره چې د مخکې نه مړه دي د آدم علیه السلام نه وایي او دا ټول مخلوق به الله راپاڅوي د قبرونو نه نو مشهوره خبره همدقه ده چې 2 پیرې به شپېلۍ والی کېږي اولنۍ پیر سره به څه کېږي بېهوشي ګبراهټ او مرګ به راځي او دویمې سره به خلک بیا راپاڅي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دې خبرې ته اشاره کړې ده الله وایي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الله وی پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې فصعقا بېهوشي به راشي مرګ به راشي په هغه چا باندې چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي الا من شاء الله مګر هغه څوک چې الله یې ووایي په دې کې د مفسرینو ښه پخوانی اختلاف دی چې دا استثنا د چا دپاره دا څوک دي چې د شپېلۍ وهلو سره د اولني پیر په دوی بېهوشي او مرګ نه راځي الا من شاء الله واضحه دا ده والله اعلم او د بعض مفسرینو دا قول دی چې دې نه مراد د جنت حورې دي او د جنت غلمان په هغوی باندې به دا مرګ او د دې شپېلۍ سره د بېهوشي دا به نه راځي اگر که په دې کې نور اقوال شتي د تفسیر په درسونو کې هغه موږ تفصیلا ذکر کړي دي مقصد زما د آیت نه دا بیانول دي چې شپېلۍ 2 پیرې والی کېږي دا مشهور قول دی الله بیا څه وایي ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون په دویم پیر چې بیا په دې شپېلۍ کې پوکې وشي فإذا هم قيام ينظرون دا ټول مخلوق به راپسې وګوري وأشرقت الأرض بنور ربها او دا ځمکه به رڼا شي په رڼا د رب د هغې سره دغې چې الله سبحانه وتعالی به په خپل حساب کتاب د راځي د قیامت په ورځ واشرقت الارض بنور ربها دا به ناشنا منظري چې دا ځمکه کله رڼا شي په رڼا د الله سره په نور د الله سره ووضع الكتاب او عملنامه به راوړی شي انسانانو چې څه کړي دي څه چې لیکلی شوي دي څه چې رجسټر شوي دي هغه ټول هر څه به راویستی شي وجيء بالنبيين والشهداء
او الله وی پیغمبران به راوستی شي، شهیدان، ګواهان دا به راوستی شي. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. او فیصله به وشي د دې مخلوق په منځ کې په حق سره او د هېچ چا سره به ظلم نه کېږي. ووفیت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. او هر نفس ته به هغه څه میلاو شي چې څه یې کړي دي، او الله ښه پوه دی په هغه څه چې دې نفسونو کړي دي. نو دا به ناشنا وښي چې په موږ ټولو باندې به راځي. واشرقت الارض بنور ربها. کله چې دا ځمکه رڼا شي په نور د الله سره به وضع الکتاب او عملنامې به راښکاره شي. موږ چې څه کړي دي دا ټول ریکارډ به الله موږ ته راښکاره کړي. پیغمبران به راوستی شي، ګواهان به راشي، څوک به اخوا دېخوا نه شي کولی. ګواهان الله په خپله ګواه دي، بیا ملایک، پیغمبران دا ټول په تا باندې ګواهي کوي. او دا قرآن حدیث کې راځي چې قرآن یا ستا دپاره ګواه دی یا په تا ګواهي کوونکی. دا ځمکه به هم خبرې کوي. او د دې هر څه نه بعد چې کله الله سبحانه وتعالی مهر ووایي که نه د دې انسان په خوله باندې، نو د ده دا سترګې، د ده دا غوږونه، د ده دا خپې، د ده دا لاسونه، دا ټول به خبرې کوي. نو که ته دا وایې چې د خلاصي یو لار به ومومه، نو د خلاصي لار ګوره د قیامت په ورځ صرف یوه ده، او هغه دا چې دنیا کې دې الله راضي کړی، بس بله یو